اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. قدرمندو اللہ تعالی فرمائل حمد کاملہ قدیمہ ثناء کاملہ قدیمہ ثابت اللہ د پاره ده، نو تاسو ځکه حمد خداوندی ووایئ. او حمد د الله تعالی چې موږ وایو دا په مرتبه د شکر کې وي، او چې څونه یو انسان بیا خصوصا مسلمان حمد خداوندی ډیر ووایي، د الله نصرت او د الله مدد شامل حال وي. همیشه د پاره ذکر لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي چې تاسو حمد او شکر د الله ډیر وکاږئ، دا شته نعمتونه به دوچن بکم. او که حمد د الله تاسو هیر کئ فراموش کئ، بیا عذاب خداوندی به زیات شي. ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. مونږ چې یو قدم اخلو دویم قدم ګدو، دا د خدای په فضل کو. باید مونږ وایو الحمدلله. لکه کله کله یو انسان دا پرنجه وکي، پرنجه پیژنې انټو شوی پرنجه چه میگین؟ خو وقت که امو کیفیت پیدا میشه بعد از پس د دی انټوشي یا پرنجه نه موږ تاسو الحمدلله وایو که نه وایو؟ ولی وایو؟ په دې خاطر وایو ورونو چې کله دغه کیفیت راځي تاسو به فکر کړی وي د انسان دا شکل او صورت مکمل بدلیږي. دا د دې دا چې کوم کیفیت دا بهترین شکل دا بدل شي. خلا کاغش او د دې دا شکل داسې ګون شي او دا سترګې پټې شي، د دې دا غاښونه ښکاره شي، داسې یو حالت وي چې هغه د کتو نه وي.
او نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې کله تاسو دغه چې کیفیت راځي نو دا تاسو خپل دا خوله مبارک پټ کړئ یا په چادر باندې یا په لاسونو نو چې کیفیت ختم شي نو موږ وایو الحمدلله. دا غي بنیادی وجه دا ده چې دا کم کیفیت ته نقل کیږي الله په دې قادر دی چې په هغه کیفیت انسان پریږدي، په هغه کیفیت پریږدي. بیا که زمین اسمان شي، اسمان زمکه شي، دا ټوله دنیا یو طرف ته شي، دا واپس خپل کیفیت ته څوک راوستی نشي. نو موږ الحمدلله ځکه وایو چې یا الله زمون کیفیت حالت دی بدل که بیا خپل حالت ته راوست. الحمدلله دا الله د پاره ثنا وایو. او دغه الحمدلله او الله سره ربط اله پیدا کیږي چې مونږ تاسې ربط قرآن سره وي چې څونه ګوري عمره به ثوابي. نو الحمدلله رب العالمین ثنا کامله قدیمه ثابت الله د پاره ده، ځکه مونږ ثنا ویو الله د پاره. ستودن او ستایش برای خداوندی، چرا؟ لأنه رب العالمین، پرورش کننده بسایر عالم، واحد تنها یکتا است، امو ذات خداوندی است. عالم ما سوی الله را میگن. شما دیروز فرمودین که 17,000 عالم است در دنیا. اهل السما و اهل الارض یک عالم حساب میشن، ماورا چقدر زیاد باشن. رب العالمین همین دلیل شد با ما قبل که الحمدلله است. و دلیل دومش الرحمن و دلیل سویمش الرحیم و چهارمش مالک یوم الدین. مالکیون مالک، یوم خروج شد الدین تقریبا 34 یا چه کم 40 نام هست در قرآن یا در حدیث نام قیامت. از متعدد نامها یک نامش دین است، الدین. دین نظام اسلام هم میگن ان الدین عند الله الاسلام. الدین نام قیامت و ساعت هم است. همین موضوع دین به معنی جزا او سزا او نعم البدل او یوم الحساب، روز حساب و کتاب. بزرگان عزیز، خداوند کریم خو مالک دنیا مالک الاخره، هر دو مالک خداوند کریم است. خو همین جا تنها مالک یوم الدین ذکر شده. دلیل عمده همین هست. در دنیا خو مختلف باچاها موجود هستند. هر کسی بریتا را چرب میکنه که ما پاچا هستیم.
خو وخت کې روز جزا حساب کې بیاین پاچایی مخلوق هیچ اوجا نه بکار میه نه ضرورت هستن. لمن الملک اليوم دا دیگه جای میه لمن الملک اليوم. و در روز قیامت باچای باچاها کی است؟ هیچ کسی جواب داده نمیتونه، عاجز هستن. خو الله به بیا جواب ورکوي چې لله واحد القهار مالک یوم الدین، حاکم اعلی، حکمران اعلی. همی قسم حکمران که بالای حاکم و دویم حاکم هیچ وجود نداره، نه در دنیا و نه آخرت. نو ما شما ترجمه میکنیم مالک یوم الدین، باچاست، حاکم است. خو الدین یوم الحساب و یوم الجزا و یوم السزا. اگر مسلمانا متقی و مخلصین باشن نعم البدل است، بهترین بدل الله نصیب کنه. او که کفار تا منصوب شنو یوم السزا ده. الله دی قیامت په ورځ منګه فقیرین تاسو یامین. نبی علیه السلام فرمایي ورونو تاسو ته معلومات ستا چې فقیر تاسو چاته وایي، مسکین چاته وایي. صحابه کرامو فرمایل من مسکین او فقیر هغه چاته وایو چې من لا درهم ولا دینار، چې مال او دولت نوي. نبی علیه السلام فرمایي چې نه، د ټولو نه لوی مسکین او فقیر هغه وګړي به، هغه اشخاص به چې قیامت په ورځ به الله دربار ته به ودرېږي. همین آفتاب که هست این در چهارم آسمان اوزان است. نصد لک و نو لک زیاد ای از زمین و کره ای بان و بعید است. آفتاب روز قیامت ای در یک تقریبا در 2 میل ای همی تو استاد میشه، در کره زمین پایان میشه. همی تو هغه وخت کې به داسې یو حالات پی هر انسان به وایي چې نفسی نفسی. داسې یو مسلمان به وي هغه الله ته به ولاړ وي. نو نور مسلمانان به لاړ شي الله ته به وایي چې دغه نوم چې زید او عمر د ما سره ظلم زیاتی کړی، زما حق د خوړلی، الله به وایي چې د منځونه یه روزام گرفتن، نمازخوان هم بود، در دنیا مسلمان هم بود. دا منځونه او دا روزه دا به هغه مظلوم پسې نوشته کیږي، هغې ته ورکول کیږي. زکات به هم ورکړی وي، حج به هم کړی وي، هغه ثوابونه بس دا هغه مظلوم پسې حسابیږي. چې څونه عمل کړی وي دا عمل به ختم شي، دی دغسې لچ به پاتې شي. او د پردو مسلمانانو حق نور به هم پاتې وي، د مظلومانو د حقدارو ګناهونه هم د پسې بیا نوشته کیږي. الله به وایي چې دا کش کوي او جهنم ته وغورځوئ. الله دې وساتي. نو دا مسکین دی بیا هلته د دنیا مسکینیت اس نقصان نه کوي، خو قیامت په ورځ بیا مسکین دغه ده چې دا پردی حق وي، ټول ثوابونه بل چا پسې به نوشته کیږي، د هغې ګناه بیا د پسې وي، نو بیا به جهنم ته ورځي.
داسې ورځ ده. خو د دې سختې ورځو نه موږ چې خلاصیږو په یو عمل باندې خلاصیږو، هغه د عبادت. نو الله فرمایل ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص الله ستا بندگی کو، بس خاص غلامی او بندگی به د چا کو؟ د الله. زمونږ په دې کتابونو کې د مولایانو دا چې کوم دا اسلامی دا علوم ده، دا هغې ګریمر ته چې تاسو ورشئ نو اصل قانون داسې ده، نعبد ایاک. خو دا ایاک مقدم شوی دا اشاره ده دې خبرې ته چې د عبادت مستحق یو رب لا یزال ده، د الله نه بغیر د هیچا عبادت به هیڅوک به نه کوي. په دې معنی ځکه د ایاکا په دې باندې دلالت کوي. هلته تعبیر کېږي تقدیم ما حق التاخیر، افاده د حصر او تخصیص کوي، داسې ده. نو معنا دا ده چې عبادت مستحق دا یو خداوندی رب لا یزال ده، د الله نه علاوه هیڅوک ولو که انبیاء کرام ولی نه، هغوی د عبادت مستحق نه ده. ځکه د عبادت دا حق ذاتی د خداوندی ده. عبادت بر دو قسم است. عبادت می که تعظیم، تعظیم بر دو قسم است. یک تعظیم عملی و دویمش تعظیم اعتقادی. یکیش عبادت است او اعتقادی است، جانی، مالی، قلبی، عملی. تعظیم اعتقادی مستحق اس صفت خداوندی است. بس یکیش عملی است، او تعبیر میشه با ادب و احترام، هغه د ادب او احترام باندې کیږي. نو د ادب او احترام لکه اولاد د والدینو کوي، شاګرد د اساتذهو کوي، مرید د مرشد کوي، کشران د مشرانو کوي. دا بیا ادب نه. او ادب زمونږ په دین کې هم یو رکن ده. بی ادب محروم گشت از فضل رب. دا شیطان ولی رنده شو؟ چرا رنده شو دا شیطان؟ چرا رجیم شد؟ اما عمده اساسی وجه بیادبی بود. اسجدوا لآدم فسجد الملائکه كلهم اجمعین الا ابلیس ابا واستكبر. یوازې انکار نه ده کړی، واستكبر، تکبری وکړه. ویلی چې آدم علیه السلام خاکی ده او زه ناریم، او د خاک او د خاورې او د تراب هغه داسې د ذلت د عقل تابع شو دی، او د ور خصوصیت داسې د هغه بره طرف ته رواني. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. دا دلیل وایي. که شیطان دا ویلی وای چې ما نه خطایی شوی الله به معاف کړی و، نو تکبری ډیر عمده او لوی یو ویروس دی، دا جراثیم د انسان حتی د ایمان نه وباسي. ورونو دوه شیونه داسې ده چې مسلمان د ایمان نه وباسي. دا تاسو ځان سره نوټ کړئ. د ایمان نه وروسته چې انسان ګمراه کېږي د دوو په وجه، یو تکبري ده
او دویم مادیات ته. مادیات، پیسې، دولت، وحده او منصب. دا یهود او امریکایان، یهود او نصارا زمونږ استاد په مقدس هیواد باندې یرغل وکړ. نه اوباما ته افغانستان معلوم و، نه بوش ته معلوم و، نه ټرمپ ته معلوم و، او نه جو بایدن ته معلوم چې د افغانستان جغرافیه به څنګه وي. خو دلته په داخل کې داسې جاسوسان پیدا کړل چې هغوی به ورسره همکاري کولې. زمونږ استاد هغه ولس ټول شهیدان کړل. ولې هغه پیسو ته میلان شو. د انسان د ګمراهۍ دپاره دوه شیونه، خصوصا د مسلمان بیا چې بېلارې کېږي، یو انانیت دی، تکبري ده. تکبر عزازیل را خوار کد، به زندان لعنت گرفتار کد. به تکبری ده، تکبری انانیت. نو دا تکبری انسان د انسانیت نه وباسي. نو الله تعالی دې زمونږ استادو په زړونو کې تواضع پیدا کړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ایاک اصل داسې و، الله تعالی مونږ ستا بندگی کو. ورونو عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی تذلل عاجزی ته وایي، او تذلل عاجزی نه رستو انتہائی اخلاص ته وایي. اخلاص چې اخلاص پکې نه وي، ریا وي، الله هغه عبادت نه قبلوي. او بیا الله د پاره کول، نه د بنده د پاره، ریا پکې نه وي. او چې څه کوو د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع او اطاعت مطابق. اوس تاسو مونږ تاسو چې مانځه ته ولاړ یو، حدیث کې راځي اول به د سجده ځای ته به ګورو. چې مونږ مانځه ته ودرېږو نو سجده ځای ته به ګورو، او زړه کې به دا ګرځو الله د دې زمین او د دې خاک نه پیدا یم، او آخر زما ځای هم دغه زمین او دغه خاک او خاوره ده. چې کله رکوع ته لاړ شو بیا خپو ته وګورو، او زړه کې به دا ګرځو الله زما نفس او روح چې کله روان شي د دغه خپو نه ختمیږي، را روان شي. سجدې ته چې کله لاړ شو نو بیا به خپل هغه پوزې ته به ګوري، الله زما سا د وتو لار آخر هم دغه ده. دې ته ویلی شي اخلاص. او داسې که په تکبري باندې ولاړې، اوس مونږ په غلط فهمۍ کې یو، خود فریبي کې یو. مونږ وایو چې بغیر لنگی و بغیر کلا هم نماز میشه، بیشک میشه. یو کس ته خو ناقص میشه. لکه یو نفر تا ته وایي چې زه تا ته واده کوم، یو داسې نجلۍ به ګورم چې هغه د سترګو نه ړندی او د غوږونو نه کڼی. نو تاسو کې کم یو داسې بریتور شته چې واده وکړي ورسره؟ تیاریږئ؟ اولاد خو به راوړي انشاءالله، شک نشته. خو چې هلته مونږ کله او دویم یو داسې تا ته یو پنځصدي چې څوک درکړي او هغه عیب موجود وي چې هغه تا نه څوک نه اخلي، نو هغه پنځصدي دغه روپۍ یا دا پیسه او دا لوټ ته نه اخلي.
مونږ خو هغه وخت کې هم کېږي چې یو انسان ډېر عاجز وي او د عاجزۍ نه بعد بس چې یوازې لنګ والی مونږ کېږي. لیکن تواضع چې نبی کریم علیه السلام په هغه غربت وخت کې نبی علیه السلام مبارک غربت وخت کې داسې غربت او مسکینیت وو چې یو صحابي سره به یو لنګ یو چادر به وو او کمیس عاجز به وو. هغه وخت کې نبی علیه السلام ښکلې کولاره د سر شمانده چادر د سر شمانده لباس او خود چې دا لباس برابر وي الله خوشحالیږي مونږ عبادت کامل شي که داسې نه وي نو ناقص شي. نو په دغه وجه باندې عبادت چې مونږ کوو باید مونږ او تاسې خپل لباس سم کړو. نو ایاک نعبد الله ستا عبادت کوو د غیر الله عبادت نه کوو. و ایاک نستعین الله ستا مدد هم تا نه غواړو مددگار هم الله دی. داسې نه دی ویلی رونو ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نعبد داسې نه دی ویلی بلکې داسې ویلی ایاک نعبد ولی عبادت مخکې ده او بیا الله نه غواړو چې الله موږ سره مدد وکړه. نو چې عبادت د الله نه کوو څنګه مدد غواړو؟ پوهیږئ؟ الحمدلله. درود شریف وایئ. اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم بارک علی محمد اللهم انا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك.